زمارونو هغه کار چې محمد رسول الله نه کړي، څنګه الله قرآن کې باغی حکم نه کړي او صحابه کرامو کړي نه ګوري، دا دین نه دی، دا بدعت دی. تاسو ته موږ د محمد رسول الله د صحابه د مینې محبت مثالونه ذکر کو چې صحابه کرام خپل سرونه، خپل ویني، خپل مال اولاد، خپل کلی وطن، قام قبیله، هر څه د محمد رسول الله د دین نه قربان کړي دي. او آیا دې صحابه کرام نه چرته یو نیک عمل پاتې شوی؟ والله چې یو نیک عمل چې تا ته کوم معلوم دی او خیال کې دې نه راغلی، د محمد رسول الله صحابه به د دې په اول سب کې ولاړي. او که تاسو فکر کړئ په ماشه کې چې څومره غټ حرام خور انسان، څوک د بیلونو په ذریعہ، څوک د کرایانو په ذریعہ، څوک د تجارت او د دوکو په ذریعہ باندې مالونه حاصل کی، بیا په تخ باندې ناز دي څکه وای د محمد رسول الله عيد میلاد النبی دې خوشالي مناو. تاسو پنجاب غبوډونه وګورئ، زمارونو به ګونه نیولې دمي ګډي، والله لازم دمي ګډي کدا دین نو دمي پاکستان ګډي. اول خو په دې کې اختلاف دی چې آیا دا تاریخ د پیدایش دی کنه، بل فرض کشي په دغه ورځ وفات هم دینو بیا ست آیا توحید بناوي کدا محمد رسول الله په افغان کې دمي ګډي. ربيع الاول میاشت د شروع ده، په دې کې بدعات او رسومات رواجونه خلق کوي. استاسو فکر عيد میلاد النبی نومي ولده عيد ورکړي، حالانکه دا یو بدعت محرمه، یو حرام بدعت دی چې په دین کې د ځان نه خلق جوړ کړي. دا شروع شوی. تاسو ته موږ د محمد رسول الله د صحابه د مینې محبت مثالونه ذکر کو چې صحابه کرام خپل سرونه، خپل ویني، خپل مال اولاد، خپل کلی وطن، قام قبیله، هر څه د محمد رسول الله د دین نه قربان کړي دي. او آیا دې صحابه کرام نه چرته یو نیک عمل پاتې شوی؟ والله چې یو نیک عمل چې تا ته کوم معلوم دی او خیال کې دې نه راغلی، د محمد رسول الله صحابه به د دې په اول سب کې ولاړي. نو فکر غدا و دې هفته کې من کړي وي، او ان شاء الله این هفته کې په دې شروع کوو. تاسو به وګورئ د عيد میلاد النبی ځکه وایم د دې دویمه خطبه په دې منځ کې دا په دې ورځو کې ډیر په جوش او خروش باندې مناوي، یو خلکو ته دین ښکاری. زمارونو هغه کار چې محمد رسول الله نه کړي، څنګه الله قرآن کې باغی حکم نه کړي او صحابه کرامو کړي نه ګوري، دا دین نه دی، دا بدعت دی. په اسلام کې زمونږ صرف دوه اخترې دي، عيد الفطر، عيد الاضحى. خلی براله وشله په یاد ساته درې مختر بچته پیدا نه کی او لمنګ دي قایلی. او که تاسو فکر کړئ په ماشه کې چې څومره غټ حرام خور انسان، څوک د بیلونو په ذریعہ، څوک د کرایانو په ذریعہ، څوک د تجارت او د دوکو په ذریعہ باندې مالونه حاصل کی، بیا په تخ باندې ناز دي څکه وای د محمد رسول الله عيد میلاد النبی دې خوشالي مناو. او دا حرامي غوخي په خلکو باندې خوري. خپل مکوي کم خلک چې ستا کور ته دا شي نه راوړي د سره ته اخلمو دا خېټه دا هلکه کالوغان دی ورواچو او غوخه الله رب العالمین په کې دا شي خوسته دي چې بدوانو مړي وخت منګو تاسو نه خورو. ډیر مليانو ډیر عوامو خپل ځان په دې باندې تباکو چې حرام خوراکونه منکو، ولی الکه د دې بغیر من سمرو نه زمارونو د سمکوي. عيد میلاد النبی غټه وجه تاسو دا وګورئ، بار ربيع الاول باندې خو د محمد رسول الله وفات هم شوه. اول خو په دې کې اختلاف دی چې آیا دا تاریخ د پیدایش دی کنه، بل فرض کشي په دغه ورځ وفات هم دینو بیا ست آیا توحید بناوي کله محمد رسول الله په افغان کې ډبي ګړي. تاسو پنجاب غبوډونه وګورئ، زمارونو به ګونه نیولې دمي ګړي، والله لازم دمي ګړي کدا دین نو دمي پاکستان ګړي. او غلط رسمونه رواجونه په دې کې دا کې زنانه د کورونه بهر روزي او لغون ته تخکاری. بل ته محمد رسول الله درش په تکاله عمر هغه په ټوله ژوندۍ کې یو ورځ یو حدیث دې څوک وخی چې رسول الله دا فرمایي چې عيد میلاد النبی تاسو مناوي. او نه دا ویلي دي که زه وفات شم زما د مرګ نه وروسته تاسو مناوي. تاسو د دې صحابه کرامو ژوندۍ وګورئ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې 2 کاله 15 میاشتې دور خلافت کړی، یو ثبوت دې څوک راوړي. والله العظیم د صحابه کرامو چې څومره مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله دې امت دا ټول مؤمنان راوالي د نبی صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه نشي کولای لکه دې صحابه چې کړي. والله کدی نه دا عمل پاتې شوی او چې ته دا دین وې. ابو بکر صدیق غنیم کاله، عمر فاروق رضی الله عنه 10 کاله 15 میاشتې، عثمان غنی 12 کاله، علی رضی الله عنه 15 کاله دور خلافت کړي، یو ثبوت ولې څوک راوړي. معاویه رضی الله عنه 19 کاله خلافت کړي، عبد الملک ابن مروان 21 کاله کړي، ولید بن عبد الملک 10 کاله کړي، عمر بن عبد العزيز غونتی عادل انسان په دې ځمکه باندې تیر شوی دی، غیدا شي نه کړي 3 کاله دور خلافت کې. نن زمانه قمقل مسلمان ظالم انسان چې په حرام باندې کوم مالونه را پیدا کړي دا را پاسي وي عيد میلاد النبی مناو. دا یو بدعت محرمه، یو حرام بدعت دی. په دې کې د شرکت نم ځان وساتئ، په دې کې خوراکونو اسکاکونو نم ځان وساتئ، مې خپل بخوي نور الله کاوان کې د کم مسلمانان غریبانان چې ته دا شي نه کې تمارو دین ځان خبر کوي.